الرحمن الرحیم دوستانو د لسم درس د داستان یا قصې برخه د فرست پیکاک یعنی لومړی طاووس چای طاووس یا پری طاووس دوستانو موږ خو طاووس ورته وایو تاسو ورته وایئ. Argus lived in ancient Greece. Argus چې و په لرغوني یونان کې ژوند کاوه. Argus چې و ژوند کاوه in ancient Greece په لرغوني یونان کې. He was a husband and proud father. هغه چې و یو افتخاري یا فخر کوونکی میړه او پلار و. هغه و a husband یو میړه and a proud father یو افتخار کوونکی یا فخر کوونکی د افتخار وړ پلار. He worked hard and did well at his job. هغه چې دا سخت کار کاوه او په خپل کار کې چې دا ډیر ښه ځلیده یعنی ډیر ښه و. He worked hard هغه چې دا سخت کار کاوه یا ډیر کار کاوه and did well او ښه ځلیده ښه at his job خپل وظیفه کې. But one thing about his wasn't normal. مګر یو شی د هغه په اړه کې سم نه و یا نورمال نه و. But one thing مګر یو شی about him د هغه په اړه کې wasn't نورمال نه و. He was born with 100 eyes. هغه چې د لسلو سترګو سره پیدا شوی و. He was born هغه پیدا شوی و with 100 eyes لسلو سترګو سره. Having many eyes was usually a benefit to him. د سلو یا د زیاتو سترګو درلودل معمولا د هغه لپاره مفید یا ګټه رسونکی شی و. Having many eyes د زیاتو یا د ډیرو سترګو درلودل was usually معمولا و a benefit یو فایده یا ګټه to him د هغه لپاره. He had a chance to see many things. هغه د چانس درلودو یا فرصت درلودو چې زیات شیان وویني. He had a chance هغه یو چانس درلودو یا فرصت درلودو to see چې وګوري many things زیات شیان. د دې پاراګراف لغاتونه دوستانو فراود په معنا د افتخار یا فخر کول، benefit فایده مفید ګټه، چانس په معنا د فرصت یا چانس. Also since he had so many eyes he was very good at guarding things. یعنی همچنان له هغه وخت چې دی زیاتې سترګې لري دی د شیانو په ساتلو کې ډیر زیات ښه ده یا ډیر ښه ده. Also همچنان since he had له هغه وخت چې دی لري so many eyes ډیر سترګې he was very good هغه ډیر ښه ده at guarding things د شیانو په ساتلو یا د شیانو په محافظت کې. While sleeping he only rested a few eyes at a time. یعنی کله چې هغه ویده کېږي په یو وخت کې یوازې یو څو سترګې پټوي. While sleeping کله چې هغه پټېږي ویده کېږي he only rested a few eyes at a time. یعنی یوازې یو څو د سترګې پټوي یا دمه ورکوي په یو وخت کې. The other stayed awake. یعنی د نورې سترګې چې دي هغه ویښې پاتې وي. د نورې سترګې چې stayed پاتې وي awake ویښې. Who worked for Hera a great goddess. هغه چې د هیرا لپاره هیرا د لرغوني یا د یونان یا د هغه د خدایانو رئیس و. دوستانو دا خو دې شان باندې موږ باور نه لرو، موږ وایو چې الله جل جلاله یو ده، نو دا یو کیسه ده، نو د قصې لپاره موږ داسې وایو. His primary function was to guard a special cove. د هغه لومړنۍ یا اولی وظیفه چې وه د یوې خاصې غوا څخه ساتل و یا ساتنه کول و. His primary function د هغه لومړنۍ وظیفه was to guard دا وه چې محافظت وکړي a special cove له یوې خاصې غوا څخه. The cove was very important to Hera. دغه غوا چې وه د هیرا لپاره ډیره زیاته مهمه وه. It was her favorite pet. هغه دا چې وه د هغې د علاقې وړ pet موږ مخکې ویلي چې کورنی حیوان یا حیوان. It was her favorite دا وه د هغې د خوښې وړ pet کورنی حیوان. The most essential part of his job was to keep the cow alone. د هغه د وظیفې مهم پارت چې و یا برخه چې وه دغه وه چې دغه غوا به له تله نګاه کوله یا تنه به ساتله. The most essential part ډیر مهمه برخه of his job د هغه د وظیفې was to keep دا وه چې وساتي د cow دغه غوا alone یوازې. It had to be kept separate from all the other cows and far away from people. دغه باید چې نگهداری شي یا وساتل شي جدا له ټولو نور غواګانو څخه او همچنان له خلکو څخه. It had to kept دا باید چې have to be kept separate دا باید چې وساتل شي جدا from all other cows له نورو ټولو غواګانو څخه and far away from people او لري له خلکو څخه.
د دې پاراګراف لغاتونه guarding ساتل یا محافظت، restrict آرام کول یا دمه کول، primary function primary اولی function وظیفه، essential ضروری، separate جدا یا بیل، far لري. This was an easy job for Argus. دغه د ارګوس لپاره یوه اسانه وظیفه وه. This was an دغه وه یو easy job اسانه وظیفه for Argus له ارګوس لپاره. The cow just ate grass. غوا چې ده یوازې خوړل شنه واښه all day ټوله ورځ. But the god Zeus wanted the calf. مګر زیوس چې دغه غوا یې غوښتله. But the god Zeus مګر دغه زیوس چې wanted غوښتله د کف دغه غوا، یعنې زیوس هم دا غوښتله ده، همچنان چې د هیرا لپاره مهمه وه، زیوس هم دا غوښتله. He wanted to take it away from Hera. هغه دا غوښتل چې دغه غوا له هیرا څخه لرې یې له هیرا څخه وتښتوي. He wanted to take هغه غوښتل چې بوزي away دغه لرې from Hera له هیرا څخه. He had a plan. هغه یو پلان درلوده. He found a great music player. هغه چې دا یو دی ښه یا ډیر عالی یا غټ د موزیک بازیکن یا د موزیک پلیر چې دا پیدا کړ. He found پیدا کړ a great music player یو د موزیک یا د موزیک آله یو غټه موزیک آله. He asked the man to play a beautiful song for Argus. هغه دغه د موزیک یا د موسیقي کوم پلیر چې و د دغه څخه وغوښتل چې یو ښایسته سندره د ارګوس لپاره ووایي یا پلی کړي. He asked the man هغه له سړي څخه وغوښتل to play چې پلی کړي a beautiful song for Argus یو ښایسته سندره د ارګوس لپاره. This was certain Argus would to go to sleep. زیوس په دې یقیني یا باوري و چې ارګوس به شاید یا باید چې ویده شي یا خوب ته لاړ شي. زیوس was certain زیوس یقیني یا باوري و ارګوس would go ارګوس به لاړ شي to sleep ویده ته یا خوب ته. د دې پاراګراف دوه لغاتونه دوستانو ګراس په معنا د شین چمن یا چمن واښه، certain یقیني یا باوري. Immediate the song had an immediate effect. دغه اواز چې یا دغه کومه سندره چې وه یو ناڅاپي تاثیر یې درلوده یا ډېر ژر تاثیر یې درلوده. The song had دغه سندرې درلوده an immediate effect یو ناڅاپي تاثیر. Argus couldn't focus on his job. ارګوس چې دا په خپل وظیفې باندې فوکس چې تمرکز نشي کولای. ارګوس نشي کولای فوکس چې تمرکز وکړي his job په خپل وظیفه باندې. He fell asleep هغه چې دا د خوب احساس یې وکړ. He fell asleep هغه د خوب احساس وکړ یا ویده شو. Zeus saw this and he took the calf. زیوس چې دا ولیده چې ارګوس ویده شو او نو هغه بیا چې دا غوا له خپل ځان سره یوړه. Zeus saw this زیوس چې دا ولیده and he took هغه واخیسته یا بوته د calf دغه غوا له ځان سره. Hera was very angry with Argus. هیرا چې وه دغه ارګوس باندې ډېره په قهر وه. Hera was very angry. هیرا چې وه ډېره په قهر وه with Argus په ارګوس باندې. She turned him into peacock. هغه چې د ارګوس په پیکاک یا طاووس باندې تبدیل کړ. She turned هغه تبدیل کړ یا بدل کړ him ارګوس into a peacock په یو طاووس باندې. She put his many eyes on his tail. هغه چې دا خپل زیاتې لکۍ سترګې په لکۍ په برخه کې ځای په ځای یا واچولې. She put هغه واچولې his many eyes زیاتره سترګې on his tail په لکۍ کې. Argus was very sad. ارګوس چې ډېر زیات خفه و. They saw how much trouble he had caused Argus. یعنی ارګوس زیوس دا ولیدل چې څومره زیات مشکلات د ارګوس لپاره لامل شو یا څومره زیات مشکلات لامل شو د ارګوس لپاره. They saw how much زیوس ولیدل چې څومره زیات trouble مشکلات he had caused Argus هغه د دې لامل شو د ارګوس لپاره. He made another plan. هغه چې دا یو بل پلان یا نقشه جوړه کړه. He made هغه جوړ کړه another plan یو بل پلان. He turned Argus into a group of stars. هغه چې دا ارګوس په د ستورو په یو ګروپ باندې تبدیل کړ. He turned هغه تبدیل کړ Argus into a group of stars د ستورو په یو ګروپ باندې. He wanted Argus to remain in the sky forever. هغه غوښتل له ارګوس چې همیشه پاتې سي یا د همیشه لپاره پاتې سي په اسمان کې. He wanted Argus هغه غوښتل چې ارګوس to remain چې پاتې سي in the sky forever په اسمان کې forever د همیشه لپاره. Even to do که څه هم نن ورځ ارګوس image remain there above the site where all his problem began. که څه هم نن ورځ د ارګوس هغه تصویر چې ده پاتې ده د هغه ځای په سر یا د هغه موقعیت په سر باندې کوم ځای کې چې د ټول مشکلات شروع سو.
even today که څه هم نن ورځ ارګوس ایمیج د ارګوس هغه عکس یا تصویر چې ده remain there پاتې ده هغلته above the side په سر د هغه پاس یا د ځای د پاسه above د پاسه where all his problem چې ټول هغه مشکلات begin پیل شو یا شروع شو we can still see him in the night sky مګر تر اوسه هم یا اوس هم کولی شو چې وینو د هغه in the night sky د شپې په اسمان کې we can still see him مګر اوس هم کولی شو چې وینو هغه in the night sky د شپې په اسمان کې. نو دوستانو د نن ورځې درس تر بیا چې تاسو حاضرې کو ښه وخت.